اوس سټیج ته راغواړو. ما وی چې دا شعرونه د هغې په درناوي کې وم چې دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم، دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم، سترګې خوږوم او شراب په پاڼه پاڼه لیکم. د دوزخونو منځ کې ناست یم خپل خوار ولس له، د دوزخونو منځ کې ناست یم خپل خوار ولس له، د خپلې برخې لوی عذاب په پاڼه پاڼه لیکم. او ستا نه څوک ښکلی هم شته تل دغه احساس ورکوم، ستا نه څوک ښکلی هم شته تل دغه احساس ورکوم. ستا تعریفونه د ګلاب په پاڼه پاڼه لیکم. هغه یو سوال زما نه په دوه ګوتې کاغذ کړی و، هغه یو سوال ما نه په دوه ګوتې کاغذ کړی و. زه د عمرونو نه جواب په پاڼه پاڼه لیکم. او ما څومره مینه کړې تا څومره نفرت کړی دی، ما څومره مینه کړې تا څومره نفرت کړی دی. اتله نن دغه حساب په پاڼه پاڼه لیکم. د لاسونو پړکا زیاته ضروري ده. ډېر ښایسته ټکي، ډېر ښایسته شعر دی د هغې هنرمند د پاره ووی. او زه دا هم وایم چې د خوشحالۍ موقع ده او په مختلف ټلویزیون باندې تاسو کتلی ده، خو په شمشاد ټلویزیون هغه ډېره زیاته راځي، ولې چې موږ یې د خپل کور یو نفر ګڼو. ستاسو په درون استقبال